د مهمو خبرونو سرټکی. د بهرنیو چارو له وزیر سره د ترکیې بشري بنسټ د چارواکو کتنه. مسکو کې د افغان سفیر سره د زمیر کابلوف لیدنه. هیواد کې د پولیو وایروس پراختیا. او ایران لخوا د بیړۍ د غچ اخیستو خبرداری. د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن پنجشنبه د کب 14مه. اوس هم بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیرخان متقي د ترکیې د IHH بشري بنسټ د بشري ډیپلوماسۍ برخې له مشر عبدالله التای سره کتلي دي. یاد وزارت خبرپاڼه کې راغلي چې دغه کتنه کې متقي د IHH له بشري مرستو د مننې ترڅنګ په افغانستان کې د ترکیې د ګڼو دولتي او نادولتي خیریه ټولنو مرستې ارزښتناکه بللې او له خپل اړخه یې د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په مسکو کې د افغانستان سفارت خبر ورکړی چې افغان سفیر مولوي ګل حسن د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلي دي. سرچینې ویلي چې په دې لیدنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو او د همکاریو پر پراختیا خبرې شوې دي. دغه راز د افغانستان سفیر د پاکستان د پوځي رژیم له لوري د هیواد د حریم نقض او د اسلامي امارت د رسمي دریځ په اړه غږېدلی دی. زمیر کابلوف ویلي چې هیواد یې د افغانستان او پاکستان د پوځي رژیم ترمنځ د ستونزو د حل په برخه کې د منځګړیتوب رول لوبولو ته چمتو دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د وحشي پولیو وایروس لا هم په خپرېدو دی او د هیواد په جنوبي سیمو کې تر ټولو ډېرې پیښې ثبت شوې دي. یاد سازمان ویلي چې په 2025 کال کې په افغانستان کې د وحشي پولیو 15 نوې پیښې ثبت شوې دي او د هیواد په جنوبي او ختیځو سیمو کې د وایروس د خپرېدو کچه زیاته لیدل شوې ده. د یاد سازمان په خبره په جنوبي سیمو کې د پولیو د خپرېدو یو مهم لامل د واکسین کم پوښښ او د واکسین د کور په کور کمپاینونو په ترسره کولو کې محدودیتونه دي. د افغانستان برېښنا شرکت خبر ورکړی چې له IFS سویډني شرکت سره یې د مصنوعي ځیرکتیا پر بنسټ د سافټویر او ډیجیټلي خدمتونو پراختیا په موخه آنلاین ناسته شوې ده. سرچینې ویلي چې په دې ناسته کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ملا عبدالحق همکار برېښنا سکتور خدمتونو روڼتیا کې د ځیرک سیستمونو کارول ګټور بللي او ټینګار کړی چې د دغه پرمختګونو پر بنسټ کولی شي د پیرودونکو رضایت زیات کړي. د سمنګان ولایت ځایي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ناروې په مالي ملاتړ د لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره یو روغتیایي مرکز جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې دا مرکز د سمنګان مرکز ته نږدې په رباطه کلي کې جوړ شوی دی. دا مرکز د 2 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. یاد مرکز 15 خونې لري او له 1000 زیات کسان له روغتیایي خدمتونو برخمن شوي دي. د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د لومړنیو روغتیایي مرکزونو نشتوالی د خلکو لپاره یوه جدي ننګونه ده. په کندهار ولایت کې 300 هټۍ په خپلسري ډول د خوراکي توکو د بیو لوړوالي له امله تړل شوي دي. د کندهار ښاروالۍ ویاند سیف الله عاصم رسنیو ته ویلي چې یادې هټۍ په کندهار ښار کې د ښاروالۍ د نظارتي ټیم له لوري په خپلسري ډول د خوراکي توکو د بیو لوړوالي له امله تړل شوي دي. عاصم وایي هڅه کوي چې په بازارونو کې د توکو بیو د کنټرول کمپاین جاري وساتي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوچاریک په یوه خبري غونډه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانو نښتو په ترڅ کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د ساتنې پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې راپورونه ښیي چې د سرحدي سیمو د توپچي بریدونو او هوایي حملو له امله عام ولس ته مرګ ژوبله اوښتې او د خلکو کورونو ته زیانونه اوښتي دي.
د سکای نیوز افغاني الاصله خبریال یلدا حکیم د نړۍ په مشهورو رسنیو کې د خپل دوامدار او اغیزناک حضور له لارې یو الهام بخښونکی رول لوبولی دی. نوموړی د زړورتیا او د سیاسي مسایلو په اړه د هر اړخیز برلاسي له امله د کال د غوره تلویزیوني شبکې د ویاندې جایزه وګټله. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي پر خپل ایکس پاڼه په لیکلي بیان کې د یلدا حکیم ستاینه کړې ده. په پاکستان کې د افغانستان سفیر مولوي سردار احمد شکیب په اسلام آباد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت د تسلیت په کتاب کې خپل د خواخوږۍ پیغام ولیکه. افغان سفیر د ایران له سفیر رضا امیري مقدم سره د کتنې پر مهال د آیت الله سید علي خامنه‌ای د شهادت له کبله خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې او ټینګار کړی چې افغانستان په دې سختو ورځو کې د ایران له ولس او حکومت سره صادقانه همدردي څرګندوي. د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت ویلي چې د هیواد د اوسپنې پټلۍ د 4 بندرونو له لارې د توکو د صادراتو او وارداتو بهیر په عادي توګه روان دی او په دې برخه کې هیڅ خنډ نه دی راغلی. د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس ویلي چې یوازې په تیره یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې 1,27,550 ټنه انتقالات ترسره شوي چې د افغانستان صادرات هم پکې شامل دي. په دې موده کې تر ټولو ډیر انتقالات 8,116 ټنه د حیرتان بندر له لارې شوي دي. د ښاغلي حقشناس په خبره په دې موده کې افغانستان 265 ټنه صادرات هم د اوسپنې پټلۍ له لارې انتقال کړي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې په روانه اونۍ کې 200 افغان کډوال چې د پاکستان په زندانونو کې بندیان وو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د خبرپاڼې له مخې دغه کسان چې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي وو او د دغه هیواد په زندانونو کې له 1 ورځې تر 2 میاشتو پورې بندیان وو تر خوشي کېدو وروسته د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستانه شوي دي. له هیواده بهر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي د امریکا له لوري د ایران د 130 سمندري ځواکونو وژلو ته په غبرګون کې ویلي چې دغه کښتۍ له ایرانه 2000 کیلومتره لرې په نړیوالو اوبو کې په نښه شوې ده. ښاغلي عراقچي ویلي چې دا کښتۍ د هند د سمندري ځواکونو میلمنه او له کوم خبرداري پرته له منځه وړل شوې ده. هغه امریکا ته ګواښ کړی چې له خپلې جوړې کړې مخینې به پښیمانه شي. امریکایي رسنۍ اکسیوس په خپاره کړي راپور کې ویلي چې د ایران د درنو توغندیزو او بې پیلوټه الوتکو بریدونو له امله ګڼ شمېر اسرائیلیانو ټوله شپه په ویښه تېره کړه. راپور وایي چې د بریدونو پر مهال د هیواد په ګڼو سیمو کې د خطر زنګونه وهل کېدل او خلک اړ شول چې خوندي پناه ځایونو ته ولاړ شي. د راپورونو له مخې د اسرائیل په شاوخوا 300 ښارونو او سیمو کې د خطر زنګونه وهل کېدل. په ځانګړي ډول په تل ابیب کې ګڼې کورنۍ له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډوالې شوې ځکه خلک د نورو احتمالي بریدونو له ویرې خوندي سیمو ته ځانونه رسوي. د راپورونو له مخې په منځني ختیځ کې د روانې جګړې له امله په تیرو 5 ورځو کې د 8 هیوادونو د لغوه شویو الوتنو شمیر له 100,000 لوړ شوی دی. د الوتنو د مهالویش له مخې له پاکستان منځني ختیځ ته ټولټال 145 الوتنې لغوه شوي دي. دغه راز په خلیجي هیوادونو کې د بیړنۍ تخلیې له امله د دوبۍ، ابوظبي او شارجه هوایي ډګرونو څخه 170 ځانګړې الوتنې ترسره شوي دي. د راپورونو له مخې د روانو بریدونو له امله په ریاض او دمام کې هم هوایي عملیات اغیزمن شوي چې د چهارشنبې په ورځ 50 الوتنې لغوه شوي او 40 ځنډول شوي دي. او وروستی خبر مو هم ده چې د نیوزیلند د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د دغه هیواد حکومت به 2 پوځي الوتکې منځني ختیځ ته واستوي څو په مناسبو شرایطو کې د نیوزیلند وګړي له دغه سیمې وباسي. د نیوزیلند د بهرنیو چارو وزیر وینسټن پیټروز او د دفاع وزیر جودیت کالینز په یوه اعلامیه کې ویلي چې حکومت له سوداګریزو هوایي شرکتونو سره هم خبرې کوي څو د چارټر الوتکو په ګډون د الوتنو د بدیلو لارو په اړه بحث وشي. له ملتیا او لیدلو مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.